افغان ځوانان د متحده عربي اماراتو لوبډلې په وړاندې یو ځل بیا نن توپونه ترسره کوي. افغان ځوانان د نن لوبې ټاس وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. د متحده عربي اماراتو پر وړاندې ډېره زبردست بهترینه توپونه پیل کړله چې د یوه لوبغاړي په سوځېدو سره تر دا مهاله 50 منډې لري. د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم په لومړۍ لوبه کې د پاکستان لوبډلې څخه ستره ماته وخوړله. د پاکستان لوبډلې هم دوې لوبې ترسره کړې دي چې یوه یې د افغانستان سره بله د متحده عربي اماراتو سره چې یوه یې ګټلې ده یوه یې بایللې ده. د افغانستان لوبډلې دا دویمه لوبه ده چې په لومړۍ لوبه کې پاکستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړه. نن د متحده عربي اماراتو سره خپله دویمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به یو ځل بیا د پاکستان لوبډلې سره په پایلوبه کې مخ کیږي. که وګورو د متحده عربي اماراتو د پاکستان لوبډلې پر وړاندې لوبه بایللې ده خو پاکستان به یوه ګټلې ده یوه بایللې ده. افغان لوبډله که نن بریا خپله کړي نو په پایلوبه کې به بیا یو ځل بیا د پاکستان لوبډلې سره مخ کیږي.